تا ویشته ولې تا نه موبایل اخیستی و؟ نه جي د موبایل په سر مې نه وشته سر پاقه شپې ووالم زما مور یې مو واله سر او جي پس به والي پس خبره سر ما ته به ویل ته بار مه ووځه او جي ولې بار موزه سر پته نه لګي بار وایي مه ووځه نو څه وی کنه چې بار حالات خراب دي او ته پبجي کې نو دا ستا دا موبایل دا خرچه به دا چا برداشت کولی خو تا ته خبره کړې اوس بیا سر پبجي ما پریښی و هغې راته ویل پبجي پرې به ما پریښی و سر پبجي د لاسه ما دغه نه دی کړی سر پلار دې وویشته مور دې وویشته څه پاتې شو حسنینه هېڅ هم پاتې نه څه چې و هغه وشو ګاجي پسې خفه یې زویه ولې نو سر ته دومره رالوی کړې سر پلار مې راسه مینه کړه دا دونه چې زه غټ شوم دا زما چې کومې جامې هغه دا مې د مور د لاسه دي سر د پلار د لاسه نه دي سر مور دې موشته زویه سر مور مې په خطايي کې ولګېده سر او جي او په خطايي کې لګېدل نه بچي به راغټېږي رالویږي مور پلار به ولي اوس بیا سر چې یو سړی ستاسو ظلم کوي نو ته بیا خامخا دغ کې سر په کومه ته مچه دې ویشتل زویه سر پته نه لګي خو د هغې تومانچه وه سر او جي خبرې سوډه زه دې په پته نه لګي دی راته پته نشته خفه یې زویه ولې نه یو خفه سر کم عمره دی جیل ته به لاړ شي هسې د دنیا عدالت ته کېږي به څه چې ستاسو پروسیجر دی او تفتیش دی لاړ به شي که زما په نیس وې که نه که زما په نیس وې نو ما به وې ته نه دا اتکړی کولو که او دې د کلي په سارا کې پرېږده پرېږدې چې ګرځي دته به څوک پیغور نه کوي خو هر نظر به دته پاره داسې پیغور شي چې دی به په خپل ځان تنګ شي که زما پړې وې چې مې اړو جیل ته نه لېږلې چې اړو پانسي ګارډ ته نه تللې چې په دې معاشره کې مې پرېښی و چې د دې معاشرې هر سپین روبه هر ماشوم او هر ښاغلي دته صرف کتې نو دته دا پته لګېده چې دا ما څه کړي دي محفل میں سو